له ګناه وروسته ځان ملامتول د نیک انسان کار دی، خو دغه ملامتیا باید تر دې حده نه وي چې انسان دې له هغه لوی رب څخه ناامیده شي چې تر مور او یا ځله زیات مهربانه دی. زموږ خوږ پیغمبر رسول علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي: ای د آدم اولاده، تر هغو چې له ما کومک وغواړې او ما ته امیدوار اوسې، نو ټول هغه ګناهونه چې درنه شوي دي بخم یې او هیڅ اهمیت هم نه ورکوم. ای د آدم اولاده، که ګناهونه دې تر اسمانه هم ورسیږي او وروسته له ما نه بخښنه وغواړې، بخم دې. ای د آدم اولاده، که د دې ځمکې د وسعت په اندازه هم ګناهونو سره سره بیا هم ما ته راشې، په داسې حال کې چې له ما سره د شریک نه وي نیولی، نو زه به د دې ځمکې د پراخوالي په اندازه مغفرت درته وکړم او تا به وبخم. ای دردمن انسانه، که الله جل جلاله دې په ژوند کې مشکلات او ستونزې راوستې دي، نو باور ولره چې د دغه مشکلاتو په وړاندې صبر او توان هم درکړی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی هیڅ انسان ته د هغه له وسې وتلی تکلیف نه ورکوي. ای مسلمانه، مه هیروه چې نن سبا د ژوند مشکلات او دردونه هغه امتحانونه دي چې تا ته ستا د جنت لار هواروي. د رسول الله علیه السلام دا حدیث په هره سختۍ کې در په یاد کړه چې فرمایي: مسلمان له هیڅ ډول ستړیا، ناروغي او تشویش سره نه مخ کیږي مګر دا چې د الله تعالی د هغه په واسطه د ده ګناهونه وبخي. حتی که د ده په پښه کې ازغی هم لاړ شي، الله تعالی یې اجر او ثواب ورکوي او د ده د ګناهونو کفاره ګرځېږي. الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د نصوح توبې توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.